یو ځل حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک له نو د حضرت جبرئیل علیہ السلام په مخ کې لږ د خفګان اثراتو انسانی شکل کې نو حضور پاک تاسو کو جبرئیل د پریشان غوندنه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګورا نو ما دوزخونه قتل نو خپشم ډیر کله ته هم د خدای باندې بندگان دن کېږي نو جبرئیل دوزخونه که دوزخ وینا و دوزخ دی و دوزخ دی یو بل د پاسه دی الله رسول یو لاندې طبقه یو بره 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 دیکھے بس څنګه په طبقو کې بسو کې وی دا الله رسول ټول لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین بلاندې پراتی منافق پیژنې دو قسمه دي یو عقیدوي دی او عملی دی عقیدوي منافق هغه دی چې په لکه کافر دی په خلی مسلمان لکه عبد الله ابن ابي او داغه مرګري لکه کافر په خلی مسلمان منظم کوي د سره عبد الله ابن ابي په جهادونو لم تمزبم کو روجي به نیولې لیکن لنا د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې د دین بکله تبا کیږي نو چې څوک په ظاهر منظم کوي اے پټکی دی وي اے ګیره دی وي اے ارس دی وي خو چې دلته د دین دشمنی کې د اسلام بکله ختميږي دا مسلمانی بکله ختميږي دا د مسلمانانو د عمل بکله تبا کیږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی د بلاندې درجه کې دا ګوره زمون په وطن کې بعض خلک راوته خپکیږي ما بعض خدي او سړی دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سواد ته تلم سواد یو مولانا صاحب خبره کولا چې یو د انجیوس خزاوا جنیوا د خبر باندې ګرځي نو دا یو کور ته نه وتا او په کور کې یو خزا ناستوا د کور کارې کو او مخامخ په اخر غوا تړلې شوی و ورسخه د دین دی دشمنه ده اوس دا د انجیو دا جنې کې دا نیمچلو پټه په سر دا مټه ښکار دی او لاندې پندم په گیټم ښکار دی او نره جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربندلا دا اوس هغه خدای ته وای تاسو کې په دې کور کې اخذ ته وای او دې څه کوم خو دا کور کار کوم کنه وی بار نه ګرځي وی بار څه کوم نه سکار روزگار وی کار روزگار می خاون کوي کنه خطر باروز نه نه مزه کور کې کنه ادم پښتانه وی خدای له خو یا کور دی یا کور خپل خبره وقرن فی بیوتکن کورونو کې کېنه ولا تبرجن تبرج اوزیر وزا خود جاهلیت د خزو په شانته نه نزغه په دا کور کې نشته ما خنو بار کار روزگار بار ته نو دی نه ولی نو خاون ډوړي کنه خاون ډوړي ارسر وړي ما ته یک دی او زولا خدمت کوما نو دا جیو دغه جنای وته وی خنو پتاو په دی غوا کې څه فرق شو دی غوام بار دنیا ونه لیدا او تام بار دنیا ونه لیدا ورسخه دې تخریطه دی غوام بار دنیا نه دلیدي او تام بار دنیا نه دلیدي غوالم غیا وروړي خوري او تالم خوراک وروړي خوري غوام خدمت کوي په ولا ورکی سوټه ولا کوي او تم ولا لګي خدمت کوي نو پتاو په دا غوا کې څه فرق شو دا خله په دې پویول چې نیک بخت بار وزا وګرځي چې دنیا ویني سړی یې نه وتی نه تو غوا کې څه فرق شو وی چې دا خبره خده توقع نو دې کې د دې کور والا خرر عدن نشو اخري خبر په سارا سری کنه رادن نشو اخذ ورته وی جوز ولا جنتا او دا خبره خود ټیک د چې مو د غوا کې فرق نشتا خو تاو د خره کې څه فرق دا خرم بارګردي دنیا اینه تم بارګردي دنیا اینه د خره کې پړې نشتا او تا کې نشتا چې په کمال اړې دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بارګردي چلو سره ولکانو سره پټولو کې شپې ډیرانو نه لري اما زاد او تم زاد هم لک سات لکور تراشی تم لک سات تکور تراشی اغم لګیا دا پیدا ته اخلی او بار چا کرے تم نو تاو دې خره کې څه فرق دی وی دې انجیو جنې پټه په سر کړو غری وال دا به خبره ورته په ذهن کې
کله برته مړه په دا بچي علم سره کې دا زړې خبرې دي خلک سپو مې ته خطلو خلک کم خلاله ته کم خواروانه خلق د سپومه ته نن ورته دی خوږي زبد رسول الله مبارک طریقو پسې دین او ایمان به مې دی خلق دي د سپومه نه خصوص نه منې کوم شریعت خو د سپومه نه څوک نه منې کوي خېجه د دې خلکو دا خیال چې ګنې دا شریعت یو تنگ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دو جوړ کا دو پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانه جوړول نه منې کې دا نه جوړل د موټر نه منې کې درې نه واله صحابه سره وخانو دا موټر د کور نه منې کې ځان لخ کول کور جوړ هغه زمانہ کې هغه اوس دی شریعت ته د زمکه نه منې کې د صحابه مال ته تیر جمعه ویلي حضرت عثمان صاحب سونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپے به وسره چې هغه د غټي روپے ځان کېږي نو دا به په نوکرانو نشو صفا کولې دونه وي نو په میدان به واچول او خان به په ګرځول پاغه به صفا کول عثمان صاحب سونه مالدار نو د خلکو دا خیال دی چې کني کما چې ته په بچي علم کو یا ګیره مې پرې خوا یا پټکې مې په سر کو یا دی مولا صاحب تنیز دې شم یا دی پیر صاحب تنیز دې شم نو بس په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې مونږ به وړای نه خو ته نه خوري دا مولا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا راجون به نه تیرې مونږ باندې تیرو ته غلطي خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑ درهم پراتو درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ 55 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحری تلل او سوداګری وکړي مال ګټل من ندی تجارت کول من ندی خو خدای باندې ره یو سړیو د امام احمد ابن حنبل گاونډیو لور سټک به ولورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تاسو ته چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچه خوشاله ده وتویل کلورا چې مړ شو کم خوالاله و چې مړ شو ما نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې گاونډي دلته هم گاونډي اوسکه هغه سره دنیا کې هم گاونډي دلته هم گاونډي دا مولا صاحب راويخ شو چې راويخ شو د لور کور تلال خدته ولا ورو ډبم ویره او تاسو ته نه کوم ستا خامن خو ماډر خو دي کاشته سپینو جامو کې په باغچه کې ودا د جنت نه خيخه که عمر دې په سپینه جامه کې ولید دا جنت نه خي د اسلام نه خي برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانہ کې مړو چې کومه زمانہ کې لا حضور پاک ته د دعوت ذکر نور اغل چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړي نو خدیجه رضی الله عنها دې تاسو کو الله رسول ورقه خدا ویلو چې کزه جمدې پات شو مت خلکو د وطن نه استمداد بده کو او دې ویلو چې دا کوم تعالی سو راغلي په غار حرا کې دا هغه فرشته چې موسی علی السلام دراتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکاو دا غي نه مخ کې مل دی نو کم ځای دی ورقه حضور پاک وتوی ما پسپینا جامه کې په خوب کې لیدې دي او چې پسپینا جامه کې څوک په خوب کې لید د ایمان نه خي نو هغه مولا صاحب هغه خدي ته وې د لور وستا د خاون څه عمل کاو ما خپل جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحب خوشاله چې هل قدمي کوي وې د احمد ابن حنبل گاونډي یا روي د ما خاون خلاص عمل نه لري دا منځو د سپیکو چټکیو نور عمل خو نشته یرا یو دو عمل دی یو عمل داو چې کلا به بانګوي او د سټک په پلاس کې او اوچت کړي به او اوس پنه لبرا براو نو چې بانګ به وي نو سټک به اوس پنه نه براو غاړه ته به کې خود جمعه ته براوال شو اني مګړې کار به په ځای پرې لکه یو سړی خو چې داشي موچت کړي دي ودرې غره خو به بروم کنه ودرې غدا اوس په ګرمه ده درانه یخيږي موږ ته خلاني مګنټشتا
دا ګرم اوسپنه به ووامه رانه یخېږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابرو بیا نه بس کې به یې ښود مانځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بر پچت ودو امام احمد ابن حنبل به الته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچی مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مو دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې ډډه به واورېده او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکړو د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک برته دا وي دا مولیا دا خلک زالو ته درسي الکه مولا دې نه مې کې دین تان تروش نه دی خپل عبادت کوا تجارت کوا زمینداریم کوا او بخورلم دارس خو چې بانګوي او د تاواز شو الله اکبر او د توي چې حي علی الصلاه باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کیږي نو هغه تاوان نه ځان بچ کې دکان جرانده کا خو زپه منډه او بخور دی او بل په خوشې کپه باله بلې باله ته سوري وکا چې بل خوا زمان ده بس د خدای आवाज درته د الله د طرف نو شو جبه د مؤذن ده جبه د بنده ده جبه د نیاز علی ده جبه د زید عمر بکر د خو आवाज د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده د خدای ورې پټي خبره ته سوچ کوم دې کې ریلوي کمالات دي دا نماینده د خدای حي علی الصلاه منزل راځه شبه او حي علی الفلاح قد افلح من تزكى اجه تا کوم کامیابی غواړي هغه لراځه منو منزل د خدای د نوم احترام د خدای د نوم احترام کو مانځه ته ودرېږه نو مونږ څوک نه منې کاو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوي جوړ کا انجینیر دې مزوي جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټره والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مې روا منظم یې روا خدای مې روا نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی چې لاندې کما درجه او طبقه د منافقین دی پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دي دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلنبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران او چې جبرئیل علیہ السلام دا خبر اوکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبرئیل علیہ السلام لار او حضور پاک کوټه ته ننوت فرض منزله براوت مول به کو بیا په تیزه ته کوټه تا فرض مول به کو راوت په تیزه به او رنگ بدلو صحابه حیران دي چې خدای د نبی رسول الله سره چلو شو نن خدای مروز دا نو چا سره خبره نه ترې نبی بیان سره خبره نه ترې بس فرض مونږ کې کوټه ته منډه دا څه چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغه دروازه وډه بوله السلام علیک یا رسول الله الله رسول پتا دې سلامي جواب ورنکړ دنه به وعلیکم السلام ویلي خو وینه رول
ابو بکر صدیق درې आवाजو کې شریعت کې امدادي چې درې आवाज دي چاته کله جواب نه کې بیا ځه واپس راغله. حضرت عمر صاحب ته وی عمره حضور پاک تاسو چل شوی چا خپه کړی دی چا استغه ویلې د ثم مسله صدا فرض من لروزي او منځ کې نیک بمنډه جمعه ته کوټه ته دی ورځان پسې بن کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه جذباتي اغم درې در سلام واچو جواب ملو نشو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق چې زموږ د اهل بیت نه تورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه ختم جواب ملو. علي صاحب ته ویلتي زومه مې او ترزوی مې ماشومې له تورشه هغه درې در سلام او چاتم جواب ملو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویل فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهلا جواب ونشو او پدریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ور کولاو دروازه وته کولو دوری ورننه وته درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې بیبيانو سره نه ملاويږي او چې منځو کې فورن کوټه ترازي سجل شوی چا تکلیف کنزل سشوي دي. حضور پاک وته قصه وکړه وې زما امت کې کم فاسقان فاجران دي په پړومبه درجه کې پر نو فکر من ایم دا امت تپار فکر چا دا پارا شو امت تپار دلتا ناستیم ورطا منزون ورطا پدا خلوت خانه کی کوما او دا چه من ورطا دغا وایو سو ورطا وی خلوت خانه ورطا وایو زان لزے ورطا وایو دیکھے ناستیم ورطا اللہ آیت نازل کا لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا در با کم چې تسغواړي ښا خوشاله به کم خیر دی دا غینه پس نبی علیہ السلام راووت چې فکر من بشو مستبو دې الله ته متوجه شو در با کم نو بیا رسول الله مبارک فرمایي سفارش وکوم سنا سبا الله سزا مور کوي چې دا ګناه ګن تللی شي او چې څومره سزا ده نو هغه کې ډیر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافیم کوي. ودا غینا مخکم ډېر غمونه استدن کدن وخت کې دی ښا او دا قبر عذابونه مخکې را روان دي. زمارونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک کا عقیده خراب لري کړه پاک او ساتله او عمل پاک او اخلاق ښکل کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځیو کا دا پاک سړی. لیکن اللہ بیا رسو سوئی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نوی چی دنیا کسب کے نا دنیا کسب کو جائے دے تؤثرون الحیات الدنیا دنیا پا خیرت غورا کے دا نوی چی دنیا گٹے خیرت پرے دے نا دنیا پچا غورا کے پا خیرت دا خیرت دا گٹے وقت کم دکان نہ بندے دا منزا وقت کم او بخور نہ بندے دا منزا وقت کم موٹر نو درے پلار نیختے رہے گے التا جمع والا رہا والآخرت خیر و ابقا اللہ یا خیرت گر دیر بہتر دیر دنیا نا دا خلق رو دیر تیری بشی دا خیرت جن خو نخلاسی گی. ان هذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ دا نصیت ما یواز تاسو تا ندے دا مخ کے قومونو امتونو تام دا قسم نصیتونا ما کرے زمارونو من با دنیام کو دا دنیا تجارت بم کو خو دنیا با پا خیرت نغور کو خیرت باول نمبری دنیا با دویم نمبری